حامدا ومصليا محترم پوښتنه کړې ده چې اولیاء کومو خلکو ته وایي. قدرمنو، اولیاء د ولی جمع ده او ولی دوست ته وایي. ټول مؤمنان د الله تعالی دوستان دي مګر درجه یې په تقوا پورې اړه لري. رب العالمین د سورة یونس په 2 مبارک آیت کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اګاشه یقینا د الله جل جلاله دوستان چې دي په هغو باندې نه څه ویره شته او نه دوی غمجن کیږي. دا چې دا کوم کسان دي او د دې کسانو صفت څه ده، قرآن کریم یې موږ تاسو په خپله تعریفوي او راښیي. د سورة یونس په 3 مبارک آیت کې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء نیکان خلک هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی ده او ځان له نافرمانیو ساتي، تقوا یې اختیار کړې وي، یعنی دغه کسان متقیان دي. هغه د الله جل جلاله اوامر چې الله جل جلاله نازل کړي دي او موږ ته یې رالیږلي هغه په ځای کوي، لکه لمونځ، زکات، روژه او داسې نور. او د الله جل جلاله له نواهیو څه چې الله جلاله منع کړي دي ځان ساتي، لکه سود، زنا، شراب او نور داسې بد کارونه. د اهل سنت والجماعت د څلورو واړو مذاهبو عقیده دا ده چې ولی هر هغه مؤمن او مسلمان ده چې تقوا ولري، د الله تعالی د حدودو حفاظت وکړي او درجه یې په تقوا او نیک عمل پورې اړه لري. د دمشق عالم ابن قیم رحمه الله تعالی علیه وایي: څوک چې د الله تعالی او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر کوي د ده به هم الله جل جلاله په دربار کې د الله جل جلاله سره قدر زیات وي. د الله جل جلاله او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدر دا ده چې د هغوی اوامرو ساتنه وشي چې الله جل را لیږلي دي او رسول پاک صلی الله علیه وسلم تاسو ته فرمایلي دي. څوک چې الله تعالی او د هغه د اوامرو قدر نه ساتي نو هغه اصلا د الله جل جلاله نعوذ بالله قدر نه ساتي او الله تعالی هم د هغو چا بیا پروا نه لري. نو خدای جل جلاله دې موږ تاسو ته سوچ او فکر را پیدا کړي چې موږ د خدای جلاله د دې مبارکو احکامو د خدای جلاله د کتاب عاملین وګرځېږو او د الله جل جلاله پر امین او د الله جل جلاله د رسول د راوړي شریعت متابعت وکړو، نو هلته به موږ بیا متقیان او نیکان شو. او په نن سبا زمانه کې لوی متقي او لوی ولی هغه ده چې له سترو ګناهونو نه ځان ساتي. او نن سبا د ګناهونو بازار په بېلابېلو ډولونو باندې ډېر ګرم ده او په ځانګړې توګه د موږ ځوانان په ګناهونو کې ډېر مبتلا دي چې د فیسبوک له لارې نه، د چټ له لارې نه، او د ګوګل له لارې نه، او د غلط سیډیانې او د غلط فلمونه ګوري. نو دا د تباهي او هلاکت سبب ده. خدای دې موږ ټولو ته نجات را نصیب کړي.